کلتوري پروګرام له ټاکنو او سیاست سره د ځوانو زده کوونکو ځانګړې لیوالتیا. دا زده کوونکي دلته د افغانستان د هر ولایت د کلتور استازولي کوي. که څه هم دا دودیزه د موسیقۍ غږونکي آله غږوي، خو په ټاکنو کې رول او ونډه له یاده نه ده وتلې. رویا سادات وایي راتلونکي ټاکنې مهمې دي ځکه د دې کلتوري پروګرامونو په څیر یووالي ته مؤثره دي. موږ دلته د فرهنګي پروګرام کې راټول شوي یو، خو انتخابات هم روان دي. زه انتخاباتو کې برخه اخلم او دا انتخابات د ملي یووالي لپاره ډیره مهمه برخه لري. روبینا سعیدي بیا وایي چې دا ځل ټاکنې په دې هم مهمې دي چې د خلکو د یووالي لپاره پکې کار وشي. دا وایي داسې ټاکنې باید د خلکو په منځ کې د نفاق لامل نشي. انتخابات ډیره مهم دي. هر نارینه او ښځینه په انتخابات کې برخه واخلي. موږ باید هم سهم ولرو. ځوانان اساسي نقش لري. د ملي وحدت لپاره هم انتخابات مهم دی. د پوهنې وزارت د کابل د ښار د پوهنې ریاست نن د 34 ولایتونو کلتوري نندارتون په کابل ښار کې د رابعه بلخي د نجونو په ښوونځي کې دایر کړ. په دې کلتوري نندارتون کې د هر ولایت کلتوري توکي نندارې ته وړاندې شوي وو. یو شمېر زده کوونکو بیا ویل دا ډول کلتوري نندارتونونه له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان د مختلفو سیمو له کلتور او عنعنې سره اشنا شي. دا پروګرام زموږ لپاره ډېره ګټه لري ځکه موږ کلتور له نورو کلتورونو سره معرفي کوي او نور کلتورونه له موږ سره او همداسې انتخابات هم همدا یو برخه ده، یو برخه ده سیاسي برخه چې موږ ټول ملت سره یو ځای کړي. د پوهنې وزارت وایي له دې کلتوري نندارتون هدف دا دی تر څو زده کوونکو ته د هر ولایت کلتوري ارزښتونه او شته وښیي. موږ کوښښ کوو چې د فرهنګي واقعیتونو په اساس مختلف ولایتونه له یو بل سره آشنا کړو او له دې لارې زده کوونکي چې د دې وطن آینده ده له بومي او سیمه ییزو کلتورونو سره آشنا شي او د وطن پالنې حس یې زیات شي. د اکتوبر په 20 افغانان د رای ورکولو صندوقونو خواوته ځي او د راتلونکي پارلمان ته د خپلې خوښې استازي ټاکي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.